د حدیث شریف مطابق سلور کسان به جنت ته نشي داخلي دي. نو راځي چې ګورو چې دا سلور کسان کم کم دي. اسنه په دې سلور کسانو کې موږ چرته نه یو. اسنه زمونږ گاونډي زمونږ ورور کلیوال دا پکې چرته نه. دا ویډیو د سبا په نیت باندې مخکې شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. معزز ناظرین، الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی دا د یو حدیث شریف په حوالې سره دی. په دې حدیث مبارکه کې پیغمبر علیه صلوات والسلام فرمایلی دي چې څلور کسان به جنت ته نشي داخلي دي. یاد ساتئ چې بعضې کسان داسې وي چې جهنم ته ورشي، هلته کې سزاګانې وسکي، بیا به د هغې نه بعد جنت ته ځي. خو دا څلور کسانو کو سزا مو سکی، کو ارڅه وشي، کو ارڅه وشي، بیا محترم دوی جنت ته دا نشي داخلي دی. د ټولو نه اول محترم دا سودخور دی. نو کوم سړی سود کوي نو سودخور سړی به جنت ته نه داخلیږي. ځکه قرآن مجید کې په 3 سپاره کې الله پاک سودخور ته اعلان جنگ کوي. الله او د الله رسول ته فرمایي چې کوم سړی سود کوي فاذنوا بحرب من الله ورسوله، دا سړی د الله پاک سره جنگ وکړي او دغه رنګ رسول سره جنگ ته تیار شي. نو یاد ساتئ چې کوم سړی الله پاک سره جنگ کوي یا رسول سره جنگ کوي نو دا سړی د سود اختیار کوي. نو سود ډیره زیاته خطرناک ګناه ده. فرمایي چې کوم سړی سود کوي د دې سړي په مخ باندې به نور نه وي، د دې سړي په مخ کې به د صالحانو هغه رڼا پکې نه وي. او دغه رنګې فرمایي چې په کور کې به ډیره زیاته بې برکتي وي او د رزق نه بیا خوند دا محترم اوچتېږي. دغه رنګې دویم نمبر ګناه پکې دا شراب څښل دي. چې کوم سړی شرابي وي نو دا سړی به الله پاک جنت ته نه داخلوي. یاد ساتئ چې کوم سړی شراب څښي او د هغې نه توبه وباسي بالکل الله پاک جنت ته داخلوي. خو چې کوم کسان شراب څښي او په دغه حالت کې دا محترم وفات شي نو بالکل الله پاک به جنت کې دا به نه پرېږدي. دغه رنګې فرمایي چې 3 نمبر هغه سړی دی چې کوم سړی د مور او پلار د ډیر زیات نافرماني، نه د مور خبر مني نه د پلار خبر مني. او دغه رنګې فرمایي چې بدترین اولاد هغه دی چې مور د زوی مخکې خبرې نشي کولی، یا مور د لور مخکې خبرې نشي کولی، یا پلار د زوی مخکې خبرې نشي کولی، یا د لور مخکې خبرې نشي کولی. یاد ساتئ چې کوم سړی د مور او پلار دا نافرمانه وي نو دا سړی به همیشه دپاره الله پاک جنت کې نه داخلي. هغه پورې نه داخلي چې څه پورې محترمو دیو ته معافي ونه کړي. دغه شانتې فرمایي چې کوم سړی د یتیم مال خوري نو چې کوم سړی د یتیم مال خوري دا سړی به الله پاک په جنت کې دا به نه پرېږدي. نو څومره چې کسان داسې دي چې د یتیمانانو مال ته ناست دي او دغه رنګې په دواړو لاسونو خوري او مطلب یې دا وي چې د یتیمانان دا غټېږي نو هغې پورې ما د ټول مال د ارڅه هړپ کړی به وي. نو یاد ساتئ چې د یتیم مال د دې نه ځان ساتئ. تر دې پورې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې کوم سړی د یتیم په سر لاس کېږدي او د لاس الله نه څومره ویښتان راشي د هغې برابر ثواب الله پاک د انسان ته ورکوي. او دغه رنګې په دنیا کې ډیر زیات نیکان خلک دا تیر شوي دي. د یتیم مال سره خپل مال یو ځای کړي، په هغې باندې کاروبار شروع کړي. دا کاروبار بیا ډیر زیات انتها ته ورسیږي او دغه رنګې دا کاروبار ډیر زیات غټ شي. آخره کې چې کله د یتیمانان دا غټ شي دا مال به مز نیم کې نیم د هغوی شي نیم د ده شي. داسې نیکان هلک هم پکې شته دی او داسې کسان هم په دنیا کې شته دی چې د یتیم مال چې عمومي لکه چې د مور پی دی او بالکل برک پې نه نیسي. نو کوشش وکړو چې دا ویډیو مخکې شریکه کړو. هسې نه زموږ ستاسو ورونه یا زموږ ستاسو داسې خویندې وي چې هغوی په دې څلورو کارونو کې مبتلا وي چې هغوی ته پته ولګي او هغوی د دې کار نه توبه وباسي. کو زما او ستا د وجې یو سړی د دغه ګناهونو نه توبه وباسي نو دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته بهترینه
او دغه رنګ زما او سره پاره به ډیره زیاته غټه خبره وي. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.